تازه او ډیر زبردست خبر. اسوسییټډ پریس وایي امریکا د طالبانو د ورځني تاوتریخوالو کمولو سره هوکړه کړې ده. اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځني وړاندیز سره هوکړه کړې ده چې ژر به عملي شي. دغه چارواکي ویلي دي چې په دغه کار سره به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانیستل شي او د دغه تړون له لاسلیک وروسته به په 10 ورځو کې دننه بین الافغاني خبرې پیل شي. نوموړي ویلي چې د تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې وي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې اوربند به څه وخت پیل کیږي، خو د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې ورځنی اوربند به د روانې فبرورۍ میاشتې په 22مه پیل شي او د سولې هوکړه به د همدې میاشتې په 28مه نیټه په دې شرط لاسلیک شي چې طالبان به په 2 ورځو کې تاوتریخوالی نه کوي. د طالبانو یوې سرچینې همدا راز ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک پر وخت به ملګري ملتونه روسیه، چین، سعودي عربستان، پاکستان، جرمني، قطر او د ناروې استازي هم حاضر وي او د نړیوالو ضمانت کوونکو حیثیت به ولري. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ډیر ښه او زبردست زیری به مو راسره تر پایه پورې اورېدلی وي. که مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.